شیخ صاحب لکه تاسو ستړي مشي متعلق خبره وکړو بعضې زنانه وایي دا پیران چې دي دا وایي داسې دي پاک خلک دي نو بس دوی ته چې موږ لاس ورکړو موږ به برکته کېږو د هغوی لاس موږ سره میلاو شي هغه برکت یې موږ ته منتقل شي نو دا پیران داسې دي او د وایي موږ ورته د پلار په سترګه باندې ګورو هغه وایي موږ غلط نه پیر مو ورته وایي چې نه ته اوس ما د لور په ځای باندې زه تا ته په ښه نظر باندې ګورم نو دا ښه نظر وي دې باره کې وضاحت وشي زنانو دپاره شیخ صاحب. شیخ صاحب دا خو مستقله موضوع ده انشاءالله زما اراده وه چې کله په دې باندې تصوف او پیرۍ مریدۍ باندې به ما ورته کله بیا خبرې کوو کله الله موقع برابره کړي. اوس دا ستاسو پوښتنې ته به راشو. ډېرې زنانه پیرانو ته لاسونه ورکوي او پیران هغوی سره لاسونه میلاوي او د زنانه نیت صحیح دی نیت یې دا دی چې دا یو نیک سړی دی زبرګ دی ښه سړی دی یو برکت به ماله راشي. نو شیخ صاحب د دې نه مخکې چې ما کومې خبرې وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم عمره نیک انسان متقی انسان پرهیزګاره انسان او د هغه په شانتې زبرګ انسان او حیاناک انسان په دنیا کې نه راغلی دی او نه به راشي. هغه پردی زنانه ته لاس نه دی ورکړی کنه صحابیات به بیا راتللې کنه لاس په سره لګولې د پیغمبر برکت یقیني دی او د پیر صاحب نه برکت حاصلول دا شرک دی په پیغمبرانو څوک نه قیاس کیږي. اوس د انبیای کرامو لاړې مبارک دي د هغوی ویښته مبارک دي په دې کې برکت شته دی ځکه قرآن کریم کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام هغه تابوت چې ذکر کیږي په هغې کې هم د دوی پټکې پکې پروت و امسای پکې و پیزاري پکې خو په پیغمبرانو څوک قیاس کیږي نه. نبی علیه السلام چې به اودس کو نو لاړې مبارکې چې به ځمکې ته نه غورځېدلې صحابه کرامو به ورته لاس نیولې او په ځان به یې مږلې د اودس اوبه به ځمکې ته نه تللې هغه به په ځان مږلې ویښتې دې باندې اوس ابوبکر صدیق هم نه قیاس کیږي رضی الله عنه په زندګۍ کې صحابه کرامو د ابوبکر صدیق لاړې په ځان نه دي مږلې. په دې باندې زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې افضل البشر بعد الانبیاء د پیغمبرانو نه وروسته غوره انسان ابوبکر صدیق دی چې د ابوبکر صدیق لاړې چا په ځان نه دي مږلې ویښتې ځان سره نه دي ساتلې پیزارې ولا نه دي ساتلې د برکت او د تبرک دپاره او د اودس اوبې د برکت دپاره نه دي مږلې په ځان باندې. نو د دې زمانې او د پرون زمانې او د سبا زمانې پیران پکې لاسوک دي دا خو جعلي پیران دي 2 نمبر پیران دي دا خو جوړ شوي خلک دي او همدې بدکارۍ ته ناستي. تاسو په دې میډیا باندې ډېر ښه نظر ساتئ پوهېږئ په دې باندې په سوشل میډیا باندې یا په دې الکترانیک میډیا باندې په دې باندې ډېره راځي پلانکي ځای کې جعلي پیر ګرفتار شو زنانه سره بدکاري کړو په پیرانو کې جعلي او اصلي نشته دی لا رهبانیت فی الاسلام زمونږ په اسلام کې پیری د سره شته دی دا پیری چې دا ټوله جعلي ده اصلي پکې نشته دا ټوله 2 نمبر د 1 نمبر پکې د سره شته دی نو دوی دا زناګانو بدکاریو ته ناستي. زنانه غریبه خو په دې نیت باندې ورزي ساده زنانه ده چې هغه خبره نه ده چې برکت براشي په هغه برکت کې دا بدکاریو کې لاس په لګي په ملا باندې ولا لاس د پیران شته دي چې د ماشومانو د پیدا کېدلو لپاره د زنانو په خېټه باندې لاس راکاږي په سر باندې ولا لاسونه دي د نامحرم زنانه سره بلاس هیڅوک هم نه لګي دا ګناه ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.